دوستانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سبحان الله ما ستاسو سره په ANS یوټیوب چینل کې حاضر یم. ګران دوستانو زموږ موضوع ده نن چې څنګه کولی شو خپل انټرنیټ معلوم کړو، یعنې زموږ نن ورځ کې څومره انټرنیټ مصرف کړی دی، په تېره ورځ کې موږ څومره مصرف کړی دی، او همدارنګه د تېره میاشت کې موږ څومره انټرنیټ مصرف کړی دی. نو دې دپاره چې دا معلوم کړو نو تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته. زما ډیټا بنده ده، زه ډیټا آن کوم. تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به سرچ کوئ انټرنیټ. انټرنیټ سپیډ میټر دا به سرچ کوئ. نو دلته مختلف اپلیکیشن راځي، ټول هم کار کوي، خو ما ته په ټولو کې دا ډېر بهتر ښکاري. دا لایټ انټرنیټ سپیډ میټر لایټ د اپلیکیشن ډېر ښه کار کوي. تاسو به دا ډاونلوډ کړئ. زه ویډیو لږ سکیپ کوم چې زیاته وي، که زیات نه وي نو سکیپ کوم، صحیح ده. کم دی 0.5 MB دی، یعنې لږ څه کم 1 MB دی. نو تاسو اوپن کړئ. دا مې چې کله خلاص کړه نو ډایرکټ دلته راځي. ګورئ دلته زما سره 2 اپلیکیشنې دي، یو دغه لاندې دی، یو دا دی، یو بل دا دی. دا اوس مې چې انسټال کړه دا دی، او دا ما سره بل دی پخوانی دی، هغه دا دی. نن ورځ کې هغې کې زما 22 MB استعمال کړی دی. دې کې دا ګوره 0.1 MB استعمال شو. نو تاسو ته ډایرکټ دلته راځي او ښایي تاسو څومره انټرنیټ مصرف شوی. او بله دا چې دې کې د هر ورځې لکه ټوډے نن دی او فبروري 18 پرون ورځ، همدارنګه همداسې تېره میاشت کې، او ټوټل چې معلوموي دا ټوټل دی دې خوا ته لیکلي دي پاس ټوټل د نن ورځې، او د غونډې میاشتې ټوټل چې دا اخري کې دی. دا ګورئ تاسو. نو همدا ویډیو وه، هیله ده چې خوښه شوې مو وي. مننه کوم ټول ملګرو. او بله دا خبره په اخري کې چې تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه به وي. ویډیو مو خوښه شوه لایک او کمنټ خامخا وکړئ.